تماشاچیانو اول سلام بعد سلاما ګرانو محترمو تماشاچیانو دا کیسټ چې موږ ډکو ګران اوریدونکو دې پسې د سید محمد او د وحید ګل دویم کیسټ به هم ډک شي اوس شپیتو کالو چې واوړي سړی زوړ شي پردي سکه چې د خپلو تیز زړه موړ شي یا څوکۍ کوي د کور یا سوداګانې د هرس په وجه دغسې نه چوړ شي یا څوکۍ کوي د کور یا سوداګانې د هرس په وجه دغسې نه چوړ شي څوک په مال عمره نه دی لا موړ شوی که دولتی پا لاکون ویا کروڑ شي عاقبت بدر روزی د پاتنا دے کہتیا زلنا جوڑا شی بیا جوڑ شی عمل جائیداد شی تقسیم علی ہے درا هیڅ یو نسی د اجل په ګوله سوړ شي وخت نه باقي یوه ورځ ځمکې ویلې اسمان ته ته په څه باندې مغروره یې خپل ځان ته اسمان ویل ځمکې غوږ ونیسه ماته او نه
خبره یې څه پته نشته تا ته زه د زرو نه پیدا یم ته د خاورې او خپله وایي خو د بل خبره نه اورې پاک الله ماله راکړی ښکلی رنګ او ته زما سره چټي ولې کړې جنګ زبتا سره ځان څنګه کم برابره او د سپوږمۍ رڼا ته ګوره بیا د انواره او چې شپه راشي نو ځلیږي ما کې ستوري نو او تماشې ته مې دا واړه خلک ګوري سپوږمۍ د پنځلسمې راښکاره شي د دنیا خلک ټول په ننداره شي او د سبا ستوری لا څومره معتبر دی او ستا ښایست زما سره کله برابر دی رڼا د پتا زما د برکاته څو خبرایي زما د کراماته تو زما په وجه څومره آباده او سوچ پې وکړه حقیقت خبره داده عوض خان اسمان داسې په ګفتار شو اوس جواب ورکوي د ځمکې وار شو او په جواب کې ځمکې ویلې اسمانه او دا خبرې راته مه کوه نادانه
ته پې باور کړه نو ما کې اوسې قسم قسم مخلوقات او را پکې دي د هر قسمه میوجات کوي په هر زمانه په سرلیکي نیمه ګل لوړه جوره او حقیقت تا زما هره یوه خبره بچی دی زما ټوله زی مور یم دا ټول مې ماشومان دي او نور سپوږمۍ د زما حسن ته حیران دي جماعتونا او پکی کیږي د الله عبادتونا او ګټ په ګټ کې مې خوږې خوږې چینی دي او په دریاب کې مې لالونه خزانې دي اسمان تا ازمکه دا خبرې وکړي په دې شان شان یوس خانه اوس به سوایي اسمان اسمان ویل د ځان مکړه صفتونه راشه وګوره په ما کې جنتونه سنا وایي ملائک اوسېږي ما کې زمکی واورا دوزخونه دی پتا کې نعمتونه بی حسابه خدای را کړی مالا ډېر زیب و زینت دی هر مقام مې ستا نه یو په دوه اوچت دی
بل دادا چې پتا کی ګناهګار دي ظالمان د یو بل قتل ته تیار دي د هر قسمه در پکې کېږي ګناه اے نیک بختی لږ سترګې کړه بینانو چې د پاسه پتا ونشي باران مخلوقات بد بیا څه کوي ګزران پیدا کړی ځان لایم پتا غوارا ته ځمکه ز اسمان یم پتا بارا او کو صفت د ځان کوم څه پکار دی دا عزت مال را کړه کردګار دی دروغ رښتیا به در معلوم شي په میدان کې او کدی فکر ځان سره وکړو ګریوان کې او یوز خانه داسې ویل اسمانه اوس به ځمکه ورته خپل کوي بیان زمکی ویلی را سره دستا جواب وقت کی دا چې دی پوی کړم په حساب او بی حسابا ملالونه سمندر کې پټ پرات دی د چا ناراضي نظر کې او جواهر میں پٹ پرات دی پسینہ کے سو کمترا سرنشت خزانہ کے نا خبر آتا تنشت معلومات رنگ پرنگ پما کشت دے میں وجاتا په مکه او مدینه کې برکت دی او بیت الله شریف میں څومره خوبصورت دی زمزم د اوبو نه لري طاقت نا خبر ځان خبر کړه په حالات پیدا کړی خدای په ما کې عرفات نا خبر ځان خبر کړه په حالات او د زمزم د اوبو نه لري طاقت چټیلا پوت دی نشته د حاجت او پس داغي فکر وکړه کوهی تور تا او چې موسی با ورلاتلو د خدای حضور تا خزائن را پکی دی د طواف تپ خپل باندې
دا انصاف او هیر دی نشیران هیر مقدس اے اسمان نور سو آیم کبس زمکی معاملہ دا دے بیان سرا اسمان شلو ظہیرہ اس بگور دی جواب لس تدبیر یا قربان چوکلو اسمان ویل ورکزما کیا رت جواب راتا ان ساتی پخلا کے شتا پما کلوی دفتر لوحی محفوظا او حق تا حق وایوران منی سور بوزا برنا حقرا سرامک و شورا او در بنکرم پتایو بیت المعمور مقابلی تی ولاڑا خیال دن دے کڑے عرشی معلاتا او نپوئی گی زبا سوایم تاتا کئی شورا اسمان دا خبری اکڑی دا غسینا معلومات راتا و شد قسینا
چې ورته کاو ډېرې پخې وې نو عوض خانه بې جوابه شوله ځمکه او د جواب خبره شوه زمانه ورکه وکی د اسمان یا قربانا زمکه شلا په خندا بختی بیدار شو محمد نبی سردار شو او زمکی ویلی اسمانا شلی رد او تطول نارزی یو نکد محمد چې دی کوی پذیر او زورا کړما یو طرف تا کا کرسی له قلم بل طرف تا یو اختو د محترم کرسی له قلم بل طرف تا یو وخت د محترم او دیر بنکرم اسمانا شخبر تا پتول کی ورسن دی برابر پیدا شوی ما کی ټول پیغمبرانا د بیل بیل دا شرافت شم قربان اے ما سرا کول نشی ته حساب غله وسا چې نور ځان نکی خراب او لګین صاحب خپل وکړه زور ورا چدران شمس پکا د نظر ازمکه دا خبر وکړي وار په وار ایوز خان اسمان بیا شلو پخال وای
اسمان وی زمکی خبران شدها یواش مواد میراجت الاسکالا چراغ لے وہ سرداری دو جانا مل مکڑے وہ اللہ بلا مکان मेरा डहश भी दबरका वली काका गिनना लगी कि पता है सुल्तान नाशू कबुल डपी गंबर नमा बागश पक्यूड़े दे गंबर कलुई कौम खुदा राम सरखाइनो आसमान दासी पर जवाब के वर्तवाई خايد الله اسرا چې د دې سبق تا ویلې د اسمانا عاقبت په خپل عمل بشي ستومانا مانا او کما پاو غنی خپل ځان غنی خروارا او یو ورځ بشه پخ کترا گزار لوی کری آزادی الوسی انجام دوزخی دو تمام عمر مقام شو خیو بلتا منگوایو جوابنا دا قامت بخلاص نشی صابنا کومد انصاف پاک اللہ پدغ شاندی فرمائلی آپ حدیث کے میں پختل دلی دلی
پیدا نه به اسمان نه پیدا به پیدا نه بنیادم چې پیدا نه وي زمونږ نبي اکرم پیدا کړې چې مینه پاک حضرات ظاهر کړې به مینه خپل قدرت او دا د مخا د نبي آخر زمانہ او خدای پیدا کړو همګي واړه جهان مطلب بتی حاصل کیا قلانا نہ پوئی گی پی بعلم جاہلانا نہیں وسخان استا خوگی خوگی خبریں او دا دریا براو باسی ملغل رے کو اس سے سر دور سے گا اس وقت وسخان سو مصری دی باوري دغه خوب لید استاد تور تیار کې مسکین نور لیدلې و نا او دغه خوب مان دي داشوا او داشوا او د یار مخ نور زوی په د شپې رنگ ور کوي بیگا می داسې خوب لیداله چې په اسمان کې چمکدار ستوري شمارما دغه خوب ما نه دي داشوا او داشوا او د یار پس پین مخ دی لیدلی شنه خالونه وسخان اتل دي ژوندی په دې مصرو بیگا می داسې خوب لیدلی وي خوب لیدلی د غره په سر باندې پیرونی پلک وهیلا دغه خوب ما نه دي دا شوه او دا شوه او د ځنې سر باندې خالونه داسې وي